راځئ دوستانو چې نن سره حقیقت ووایو او په حقیقت باندې ځان پوه کړو چې موږ څومره د ځان سره همدارنګه د ټولنې سره حقیقي یو. په سر کې زه یو څو خبرې کوم، هیله ده چې دغه خبرې زما په ځینو دوستانو او همدارنګه په ملګرو باندې بدې ونه لګېږي. لومړی پوښتنه کومه چې قرآن کریم مو زده ده؟ دویمه پوښتنه دا کوم چې په ورځ کې څومره تلاوت کوئ؟ او دریمه پوښتنه دا ده چې د قرآن